نن خبر سوم چې یو استاد مو برمته کړی دی خو په دې سم خبر نه یم چې دا کوم استاد او چا برمته کړی دی که چېرته جرم او ګناه د محمدي شریعت پر بنسټ ثابته نه وي نو هغه کس ته سزا ورکول په خپله یوه لویه ګناه ده سبا د خوشي کېدو په بدل کې څو روپۍ غوښتل شوي دي 3 لکه 3 لکه افغانۍ نه 3 لکه افغانۍ ډالر دا څه وایې زما کره خو له 3 لکه افغانۍ هم نشته دی ته ډالر یادوې بچی د په مکتب کې نه دی شامل کړي نه په دندې کې بوخت شوم خو ډېر زر به ښوونځي ته بوځم اوس خو د ثبت نام وخت هم تېر دی خیر کله چې له دغې دندې نه بېرته په خیر وګرځېدو بیا رخصتي اخلم او زه به مې ښوونځي ته شامل کړم انشاءالله بله یالله خیر قومندان صاحب پیوې چلاو نه اوس یې وخت نه دی پام کوئ چې نښان ویشتونکی دی ډز یې په موږ نه دی کړی که نه ترې نه خطا کېدو اورم د لوی غره په لمن کې یو خوړ دی څه ویل کېږي چې مجرم هلته لیدل شوی سمه ده پوه شوم بیړه کوه
اوس نن ته نس راتلی استاده هغه سنایپر والا در محمد ډېر خطرناکه سړی ده دلته رانسي استاده هیڅ هم نشي کولی دا منځونه به ورته وکړو خدای دې راځئ د شین توتي بچیانو اوس به زه تاسو ته وښیم چې زه څنګه نښه ویشتونکی یم دا ذات من له دې خوا نه شوی خو چې په چا به شوی وي قومندان صاحب تیاره زیاتېږي بېرته به وګرځو د نتیجې پرته بېرته څنګه ګرځېدی شو د ټوپک ډز دې مو واورېده فکر نه کوم استاد بلته پیدا کړو په استاد پسې خو به دې غونډۍ ته خیجو د کره معلوماتو مطابق استاد همدلته راتښتول شوی د شپې هم ورپسې ګرځو هو قومندان صاحب اولادونه مې ډېر واړه دي ولې هم پوسله والو مخالفین وژنې نصیره د پیښې نه تېښته نشته خدای دې هغه راپېښ کړي چې خیر مو پکې وي راځئ چې اول دا مونځ ورته وکړو قومندان صاحب هغلته د کلي 2 تنه مونځ کې لاړ به شو مونځ به مو کوو او د کلي احوال به مو اخلو مونږ ګرځو یا الله ستا ډېر شکرګزار یم چې استاد روغ و جوړ ګورم قومندان صاحب دا خو سیال دی څو وخت دولت پسې جنګېږي سیال دی هو قومندان صاحب دا سیال دی فکر کوم چې استاد هم درته تښتولی ده ګوره غلط شوی به دی به سیال نه وي خدای قسم استاد دا سیال دی زه یې ښه پېژنم د بهرامخیل د کلي څخه دی سیال سره خبرې وکړئ ده زما ژوند ژغورلی دی قومندان صاحب دا مجرم نه دی موږ د عبادت په سر ونیو موږ ویل چې عبادت دې خراب نه شي زه تا ته وایم که چې سیال بې ګناه دی دا زما ژوند دی ژغورلی دی دا فیصله په محکمه کې کېږي قانون موجود دی قانون خو دلته یوازې په غریبانو باندې تطبیقېږي زورواکي او رشوتخواره خو د غلا خلاصې تڼۍ ګرځي ورسه دا قانون دې په هغوی باندې تطبیق کړه زه تا ته اطمینان درکوم چې دا بې ګناه دی استاده ده زما ژوند ژغورلی دی استاده بنده موږ سره ځي دا جنجالونه موږ د تا دپاره ګاللي حرکت وکړه سیاله بچی
شماره پرته نابلده ښکاري. خاوره یې لپي. صفر اوري زما غږ اوري؟ اورم قومندان صاحب. سلام خان خشوځي عملیات په خیر سر تر سره کړه. څه تلفات خو نه لري؟ یو سرتیری موټر کې شوی قومندان صاحب، خو موږ خپل هدف ته ورسېدو. استاد مو راخلاص کړو، اوس له موږ سره دی. ما ته خو نور څه دې ویلو نه لري. د استاد تختوونکی مو له یو میل وسلې سره نیولی، اوس له موږ سره انتظام ورکوئ قومندان صاحب. زخمی سرتیری شفاخانې ته انتقال کوي او مجرم قومندانۍ ته وسپارئ. بریا مو غواړم. پوه شوم قومندان صاحب، اجرات کېږي. کامیابه اوسئ، تل کامیابه اوسئ. سیال زموږ سره ډېر لوی خیانت وکړ، خو خیر کله چې ګوتو ته راغی بیا هماغه ساعت او هماغه مسلات. اوس یې په اړه ډېرې کیسې مه کوئ. قومندان صاحب آیا سیال به بېرته راشي؟ خامخا به راځي ګلابه، چې ټولې لارې پرې بندې شي نو بېرته به دغه تورو غرونو ته پناه راوړي. او متل ده چې وایي ځې 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 نو بازو ته به راځې. سلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله. په خیر راغې دور محمده. ووایه څه دې وکړه، ټوله کیسه راته ووایه. قومندان صاحب هغه استاذ مې ختم کړ او د شینتوتي بچیان هم رانه خلاص نه شول. سیال خپله جزا ولیده. څنګه سزا؟ سیال پولیس ونیو، لاس تړلی موټر ته جګ کړ. پولیسو ونیو؟ هو صاحب پولیس ونیو او توپک یې ترې واخیسته. او دا چې څو تنه ټپي و زخمیان دي دا به وروسته خبر شي. وایي پکه دا دې ورپسې بله سپکه. پلار یې په دولت کې ډګروالو او همالته مړ شو او زوی یې په داسې یو برخلیک ور واوښته چې هم دنیا ختمه شوه او هم آخرت خراب شو. کیدای شي دا خبر په راډیو او تلویزیونونو کې هم خپور شي. بالکل. سیال داسې په معمولي کس نه و، خامخا به ورپسې خبرونه خپرېږي. سیال خو په موقع نیول شوی دی، خو د استاد د وینا نه مطابق هغه د نورو په شان نه دی. د هغه په باره کې موږ څه نور راپورونه هم لرودل، خو د هغه سره باید قانوني چلند وسي. سمه ده قومندان صاحب. سالم خانه په تیر کې موږ هم ساوي اشتباهات لرودل، خو نور تکرارېدل نه غواړم. جنګ د حل لاره نه ده. موږ باید سیال ته په عمل کې وښیو چې اوس وخت بدل شوی دی او دا به ډېره ښه لاره وي. قومندان صاحب موږ به د قانون د چوکاټ نه بهر هیڅ یو کار هم نه کوو. آفرین، تاسو زما زمریانې. زه به تاسو ویاړم. بېشکه ماما په دې شپېله یې غږولو دی. بېشکه والله یاره خورې ګوله په سر کې دې بې سره کړم.
ما هم دا اوس داسې فکر کاوه لکه چې په کوم تلویزیون کې شپېلی غږوم شپېلی مه بندوه ماما دا تلویزیون ارمان به دې مې یوه ورځ پوره شي اول چکچک او بیا شپېلی چکچک خو ماته پرېږده شپېلو که شپېلی غږوه شپېلی خدای خبر چې د دو خلکو هدف به څه دي قمندان خو ویلی چې دوی خلک شکنجه کوي نو پوه شوې سیاله کله چې دغه فاسد حکومت زه ونیولم او بندي یې کړم نو ته یقین په خدای وکړه چې دومره یې ووهلم چې د حد نه وتلی ډېرې سختې شکنجې راته راکړې سیاله راشه ډوډۍ دې واخله خندانو دا څه کې خان صاحب ستا په قدم مې دا خپل قدم کېښوسته ما ویل چې ګوندې د اسمان او د قسمت راوخشي زمونږ لا خپل قسمت وځي ستا به څنګه راویښ شي اخله خان صاحب دا دې لا قسمت ویدې ده څومره کورونه دې واخیستل ښې ډېرې پیسې لري موټرې لري نور نه څه غواړې ګوره دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې په کلي کې کومې خبرې لاندې باندې کېږي خان صاحب د کلي خبرې پرېږده نغدې یادوه نغدې خیر دی خان صاحب ما هم د ځان سره ونیسه چې زما خوب لږ دا جیب غوړ شي که نه په تا څوک څه کوي ته څه کولی شي هر څه کولی شم خان صاحب خندا درته کولی شم نڅا درته کولی شم دایره درته ویلی شم نڅا ګوره که نه خان صاحب دی لا څه کوې چې د چرګ اذان هم درته کولی شم ګوره ورته لکه دانه مې کمه خوړلې وه که نه دا ټول کلی به مې درته خبر کړی و دا دې لا دانه کمه خوړلې ده خو ګوره اوس د نڅا او د چمبو ولو وخت تېر شوی دی اوس د ډزو وخت دی ډزو ډزې کولی شي خان صاحب نغدې یادوه ته په ما باندې ډزې کوې ته هم سوګات وښودلې ما ویل یو څه به درنه بوت شي دا خو لاړو که سیال جای نماز راکړه
داسې څوک شته چې مونځ وکړي؟ هو مونځ کوو الحمدلله خو ستاسو په شان نور کارونه نه کوو او بل دا چې نن د څارنوال راځي وبه ګورو چې اعتراف کوي که څنګه زه پرته له خدای نور په هېچا باندې نه یم او د دې رشوتخوره حکومت په څارنوال او فاسد قضا دې هم بند نه یم لاس اخلاص چې راځي را دې سي What is this?